دولت جوړونکي ټیم په ولسمشریزو ټاکنو کې د بری جشن تیاری نیسي. ګرانو کتونکو السلام علیکم. که څه هم تېره شپه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ له افغانانو بخښنه وغوښته چې په وینا یې کمیسیون ونه توانېده د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې په خپل وخت یعنې د تلې په 20مه نیټه اعلان کړي، خو د نوموړي په وینا په پایلو کې د لا زیاتو روڼتیا او شفافیت په خاطر له پوره دقته کار اخلي. خو تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یوې خصوصي غونډې پر مهال د دولت جوړونکي ټیم ډلې چې ولسمشر غني ولسمشریز نومان امرالله صالح لومړی او سرور دانش دویم مرستیال دي ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل بری خبره کړې ده. 2 اونۍ وړاندې د ثبات او همګرایي ټیم ټاکنیز مشر عبدالله د یوې غونډې پر مهال چې رسنۍ هم وربلل شوې وي د خپل ټاکنیز ټیم د بریالیتوب خبره کړې وه. دا خبرې په داسې مهال کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي ان تر اوسه یې لومړنۍ پایلې هم نه دي اعلان کړې. کمیسیون د پایلو د ځنډ خبره د تخنیکي ستونزو شتون د رنګه د لاښې روڼتیا او شفافیت پورې تړي. د دولت ساز ټیم ارګ کې د ځانګړي غونډې پر وخت ویلي دي چې دوی د هغو رایو چې د ټاکنو کمیسیون سرور ته داخل شوي یعنې بایومټریک رایې دي پکې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو مخکښ دي او په وینا یې تر 50% ډېرې رایې د دوی شاملې دي. د غونډې برخوالو لخوا دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې ته مبارکیانې ویل شوي دي. هممهاله پریکړه شوې ده چې باید د بریالیتوب د جشن مانځنې لپاره دې چمتووالی ونیول شي. خو تازه بیا دولت ساز ټیم دا هم ویلي چې د کمیسیون لخوا د لومړنیو پایلو د ځنډ چې په وینا یې تخنیکي ستونزې دي او دا رنګه په شفاف او دقیق ډول رایې شماري پریکړې ته درناوي خبره هم شوې ده. باید وویل شي چې د ټاکنو کمیسیون مشرې اغلې نورستانۍ دا نه دي ویلي چې لومړنۍ پایلې به څومره وځنډېږي، خو د ځینو سرچینو په حواله ښایي راتلونکې اونۍ کې اعلان شي. ټاکنو کمیسیون تېره اونۍ اعلان کړی و چې هغه رایې چې بایومټریک نه دي له بایومټریکو رایو بیلوي ځکه چې غیر بایومټریک رایې د باور وړ نه دي. ګرانو کتونکو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. که مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور دوستان سره هم شریکه کړئ. مننه.